هلمند کې د معتادینو د سلبستریز روغتون امیر ډاکټر علاءالدین احسان وای د خوراکي توکو په دې مرسته کې 2 بوجي اوړه 15 لیټره غوړي 2 ګونې دال او 2 خلطې مالګه هغو معتادینو ته توزیع کړه چې له دوی سره بستر شوي او درملنه شوې وي. د ناروغانو ته د درملنې ترڅنګ حرفوي کورسونو زده کړې هم پرانیستې وي چې دا مهال د په وینا 126 تنه د حرفوي زده کړو په کورسو کې په مسلکي زده کړو بوخت دي. اصل نفر بستر مریضان لرو او د 3 میاشتې په جریان کې موږ 25 نفر د حرفوي زده کړو څخه فارغ کړي دي. په دې موږ 2 حرفې لرو، یو موټرسایکل سازي او سولري سیستم چې 13 نفر د موټرسایکل سازي څخه او 12 نفر د سولري سیستم څخه فارغ شوي دي او فعلا چې په جریان کې دي 114 نفر موږ په حرفوي زده کړې اوس فعلا مشغوله دي، اخته دي. د معتادینو په سلبستریز روغتون کې تر درملنې لاندې معتاد محمد جاوید وای دلته د درملنې ترڅنګ فکري، عقیدوي او مسلکي زده کړې ورکول کیږي. دغه زموږ سره دغه مرسته وکړي چې موږ ان شاء الله موږ په خوا پر نور حالاتو اوس ډېر جوړ شوي، موږ عادي کسبکاره شولو، د باندې چې ولاړ شو موږ به خپل دوکانونه فعاله کړو، موږ به خپل کور ته یې ورځ کړو، زه دغه دوکانونه پیدا کړو. ان شاء الله موږ ډېر تکړه استادان لرو، تکړه مشران لرو، ډېر ځینې خوشحاله یو. محمد چې د تریاکو په نشه اخته و په دا روغتون کې درملنه شوې اوس دلته په حرفوي زده کړو بوخت دی. وایي خپل راتلونکي ته هیله من او د معتاد پر ځای به د یو کسبکاره په توګه ټولنې ته وړاندې کیږي. نو حرفوي زده کړې راته وایي نو په هغه زده کړو کې اوس موږ انشاءالله ډېر پرمختګ کړی دی او ذهن مو ډېر قوي شوی دی چې د درسو سره ولد یو، د درسونه سم راته تشریح کېږي او سر مو په خلاصېږي، زده کوو هم دغه امادګي مو نیولې ده چې موږ انشاءالله نور بیا د هغه کارو څخه مخ راواړو، د هغه خپل کسب و کار ته متوجه شو. ورته مهال د هلمند ولایت مقام استازي مولوي حبیب الله ممتاز ویل اسلامي امارت نه یوازې د معتادینو درملنه کوي بلکې د هغوی لپاره د کار کسب زده کړې او ورسره د مرستې فرصتونه برابر کړي دي. حرفوي برخه کې کوم مسلک زمينه برابر شوی د هغه خپل مسلک باندې اکتفا وکړي، د خپل کور او د خپل اولاد لپاره یو روزي ځینې پیدا کړي او نور خپل هغه کوم طرف ته چې مخ کې مخه هغه نور پرېږدي، نور خپل هغه اصلي مسیر ته متوجه شي، د الله لاره ټینګه کړي، د رسول پر لاره باندې روان شي. دغه مو یو خاصه غوښتنه ده. دا په داسې حال کې ده چې هلمند کې د روان کال په جریان کې 280 تنو درملنه شوې چې په ټولنه کې د سالمو کسانو په توګه په کار بوخت دي.